لاندې تش ځایونه په مناسبو واحدونو سره ډک کړئ. هغه وخت چې کلچې پخیږي، د کلچو پخېدل کېدای شي یو څو دقیقې وخت ونیسي. دلته به دقیقې ولیکو. دقیقې هغه وخت چې پیالې ته قهوه اچوو. پیالې ته د قهوې اچول کېدای شي یو څو ثانیې وخت ونیسي. دلته به ثانیې ولیکو. ثانیې هغه وخت چې له کابل څخه کندهار ته سفر کوو. له کابل څخه کندهار ته سفر کېدای شي څو ساعتونه وخت ونیسي، ځکه کلونه وخت نه نیسي. دلته به ساعتونه ولیکو. ساعتونه. راځئ بل مثال به کار کړو. د لاندې هر ځواب لپاره مناسب واحد وټاکئ. دلته کیلومتر لرو، متر لرو او میلی متر لرو. د کیلو مقدار د زر معنا ورکوي، یعنی یو کیلومتر زر متر کېږي، یو متر بیا زر میلی متر کېږي، یا هم یو میلی متر د یو متر زرمه برخه ده او یو متر بیا د یو کیلومتر زرمه برخه ده. نو دا ځوابونه به وګورو چې د کوم ځواب لپاره کوم واحد مناسب دی. د کتابونو د یو باکس اوږدوالی. د کتابونو د باکس اوږدوالی کېدای شي دومره اوږدوالی نه وي چې په متر یا هم کیلومتر سره اندازه کړو. د کتابونو یو باکس کېدای شي څو میلی متره یا هم څو سوه میلی متره اوږدوالی ولري. د یو منځني کس جګوالی. د انسانانو جګوالی موږ په متر سره اندازه کوو. د ځغاستې د سیالیو د ډګر اوږدوالی. که تاسو د ځغاستې د سیالیو ډګرونه لیدلي وي، د ځغاستې د سیالیو ډګرونه ډېر اوږدوالی لري. یعنی د ځغاستې د سیالیو ډګر کېدای شي 1 کیلومتر یا هم د څو کیلومتره په شاوخوا کې اوږدوالی ولري. د کابل او ننګرهار ترمنځ واټن. د کابل او ننګرهار ترمنځ واټن په کیلومتر سره اندازه کوو. په کیلومتر سره. د یو منځني لامبو د حوض اوږدوالی. د لامبو د حوض اوږدوالی په متر سره اندازه کوو. کېدای شي یو د لامبو حوض د 25 څخه تر 50 متره پورې اوږدوالی ولري. د وچې ډوډۍ سور. د یوې ډوډۍ سور په متر یا هم کیلومتر سره نه اندازه کوو، ځکه دومره زیات سور نه دی. نو د ډوډۍ سور په میلی متر سره اندازه کوو. بل مثال به کار کړو. د لاندې هر ځواب لپاره مناسب واحد وټاکئ. دلته ګرام لرو او کیلو ګرام لرو. یو کیلو ګرام زر ګرامه کېږي، یا هم یو ګرام د یو کیلو ګرام زرمه برخه ده. نو دا ځوابونه به وګورو چې کوم واحد د دې ځوابونو لپاره، د دې ځوابونو د وزن د اندازه کولو لپاره مناسب دی. دلته څوکۍ لرو. یوه څوکۍ کېدای شي د څو کیلوګرامه په شاوخوا کې وزن ولري، یعنی د څوکۍ وزن په کیلوګرام سره اندازه کوو. کلچه. یوه کلچه که هر څومره لویه یا غټه وي، بیا هم د یوې کلچې وزن 1 کیلوګرام نشي کېدای. نو د کلچې وزن په ګرام سره اندازه کوو. تلویزیون. یو تلویزیون کېدای شي د څو کیلوګرامه په شاوخوا کې وزن ولري. تلویزیون وزن په کیلوګرام سره اندازه کوو. چاکلیټ. بیا هم یو چاکلیټ که هر څومره غټ وي، د یو چاکلیټ وزن 1 کیلوګرام نشي کېدای. نو د چاکلیټ وزن په ګرام سره اندازه کوو.